یوه ډېره اهمه مسله، یوه ډېره مهمه مسله د لمانځه په باره کې درته وایم. خبره دا ده عزیزانو، مسله دا ده چې کله جومات وشي، پس له جوماته چې سلام وګرځېدی فوراً پر هغه ځای پر سنتو درېدل، پر نفلو درېدل دا پکار نه ده. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي، د ابو داود حدیث دی، تاسو دومره هم نسئ کولی چې سلام وګرځئ، فرض لمونځ وسو، جومات وسو، نو ته چې اوس دا نفل کوې یا دا سنت کوې، دومره نسې کولی چې لږ حشه مخته سې د خپله ځایه، دومره نسې کولی څه شاته سې، دومره نسې کولی چې سره سته طرف ته سې، دومره نسې کولی چپه طرف ته لږ لاړ شي. ولې؟ پاکې لویه بنیادي وجه دا ده، بنیادي وجه دا ده چې یوه خبره خو دا ده، پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي تاسو لمنځونه سره ګډوئ مه، منځونه ګډوئ مه. څه معنا؟ معنا دا د ماپښه د جمعې لمونځ وکړئ، د جمعې لمونځ چې وکړئ سلام وګرځي فوراً یو سړی ولاړ شي د سنتو نیت وتړي، نو د جمعې او د سنتو په مابینځ کې تا فرق نه راوستی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي یا خو خبرې وکړه، یا خپل ځای بدل کا، یا له مسجد ته ووځه هلته خپل سنت وکړه. یا علما فرمایي دومره قدر ته کښېنه چې هغه مسنونې دعاګانې، هغه مسنون چې کوم اذکار دي سنت هغه ووایه، د هغه څخه مابعد بیا ولاړ سه، نو به ستا لمونځ هغه فرض و نفل، هغه فرض و چې شي سنت به سره ګډېږي نه. صحیح سلو؟ دا یوه خبره.